پاکستان هېواد کې ټولو افغان کډوالو ته سلامونه. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه کم یوه هفته کېږي چې د پاکستان د حکومت د خوا څخه د پاکستان پر رسنیو د لارې څخه د هرې ورځې په تېرېدو باندې افغان کډوالو خاص کر د SSC کارت درلودونکو ته دغه خبرتیاوې ورکول کېږي. دا د مارچ میاشت هم پر ختمېدو ده، صرف 2-3 ورځې پاتې دي، زموږ داسې اختر هم دی. نو اکثر افغان کډوال ما ته ټلیفونان راکوي چې پښتون صاحب نوی اپډیټ یا زموږ د SSC کارت درلودونکو افغان کډوالو مستقبل به څه وي او دا مسله څنګه ده یا دا خبرې حتمي دي نه دي. نو په دې اړوند باندې یو خو زموږ په سیمه کې دا 2 ورځې کېږي انټرنیټ بند دی. اوس هم زه ویډیو دا د ریکارډوم، معلومه نه ده چې کله بیا اپلوډ کړم، چې هر وخت نیټ کار وکړي بیا اپلوډوم. نو درنو افغانانو، زموږ ستاسې دا کوم مشکل چې رامنځته سوی دی ټول میډیا ګوري، ټول سوشل میډیا ګوري. دا خبرې چې دي داسې پټې نه دي، نه داسې دي چې یوازې د یو څو کسانو سره دا خبرې کېږي، دا په ټول نړۍ ته دا خبرې کېږي. نو زه راځم زموږ دا کوم یوه هفته کې څه سوي دي، ځینې زموږ امیدونه وو، هغه امیدونه ځینې ختم سو او ځینې بیا مو هم تمه شته، هغه مو پر هغه باندې رڼا واچوو. نو اول د SSC کارت درلودونکي کوم افغان کډوال چې دي، د پاکستان حکومت چې کوم ډیډلاین ورته یا اخرني نیټه ورته 21 دغه مارچ ورته ښودلې وه، هغه د پوره کېږي. نو په دې کې موږ تمه دا وه چې ښاغلی صادق خان ولاړ شي افغانستان ته. په افغانستان کې چې کوم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي صاحب او نور کوم د افغانستان د تجارت وزیر نورالدین عزیزي صاحب او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. بیا هغه دی چې د دوی کومه کمیټۍ د افغانستان پاکستان چې ده، هغه د GCC کمیټۍ ورته وایي، هغه به د دوی مشکلات د حل دپاره دي، د مشکلاتو خپل د مشکلاتو د ناستې دپاره دي. نو بیا دا خبر ښودل کېدله چې پر 15 اپریل څخه مخکې به ښاغلی صادق خان بیا د پلاوي سره ځي. او دلته چې کوم زموږ د افغان کډوالو کیسونه وو په اسلام آباد، پنډۍ، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وه، موږ په هایکوټو کې دا کیسونه شامل کړل چې په هغه کې د اسلام آباد هایکوټ دا یوه فیصله زموږ په ګټه وکړه، هغه هم د شنو کارډو یا د پیوار کارډو په درلودو سره، چې هغه د جون تر 10 نیټې پورې باید دوی ونه ځورول شي او ونه ایستل شي. نو بل پاتې شو د SSC په اړوند باندې تر اوسه پورې هېڅ عدالت زموږ خبره نه ده اورېدلې او نه داسې خوشخبري ویلې ده. یوازې په بلوچستان په عدالت کې دا خبره وشوه چې تاسې به ځئ وزارت داخله ته، وزارت داخله ته خپل دغه درخواست وکړي. حتی په خیبر پښتونخوا کې خوږر سره کې دغه هایکوټ کې ریجکټ شو دا کیس. نو رالو دې ته چې پرون د پاکستان وزارت خارجه ویان ښاغلی شوکت علي خان چې کومه ونیزه یا د یوې هفتې کوم په اړوند باندې دوی خپل رابطې باندې بیان ورکړي، په هغه کې دا خبره په واضح ټکو وکړه چې موږ نور افغان کډوالو ته دا اخرني ډیډلاین دی، اخرني تاریخ دی، نور به ته ځي به. او کوم چې د پاکستان باندې د نړیوال کوم د بخښنې نړیوال سازمان دی، هغه چې غږ کړی وو یا نورو کومو نړیوالو ادارو غږ کړی وو چې دا د افغان کډوالو په جبري توګه ایستل، دا یعنې د بشریت سره ټکر دی. په پاکستان ته پکار ده چې د حوصلې څخه کار واخلي. خو پرون ښاغلي شوکت علي خان چې دی هغه دا خبره وکړله چې دا فیصله یا د کوم نظر چې دوی کړی دی دا د یو طرفه یې کړی دی، نو هغه یې مسترد کوي. او یوه خبره پر د ښاغلي شوکت علي خان در خبري کنفرانس تر مخه رانا ثناءالله صاحب چې کوم د اوسني حکومت غټ چارواکی دی، نو هغه یوه خبره وکړله چې خبریال په پوښتنې په جواب کې چې کوم افغان کډوال ته ټیم ورکړل شوی یا ډیډلاین ورکړل شوی دی، دا به
یعنې په دې کې به بدلون راشي که رانشي. ده خپله خبره کې دا وویل چې دا خو څه آسماني صیفې نه دي، یعنې حالات زموږ د افغانستان تر مابین سره برابر شي نو کېدای شي دا بدلون ومومي. خو هغه و چې بیا ښاغلي شوکت علي خان دا خبرې دغه کړي، زموږ د اخرني خبره ده. نو راځو اوس فعلا د پاکستان د حکومت د خوا څخه یو د چمن پر دروازه باندې دلته یو د دوه پنډغالي یا کیمپونه جوړ شوي دي او یو پر تورخم خواته هلته جوړ شوی دی. هغه ځای دغه شوی دی چې دوی پر اول اپریل باندې چې دوی کومه خبره کوي چې موږ به افغان کډوال وباسو، نو هغه هلته د تم کېدو دپاره دا خبرو پر رسنۍ اورو. او دارنګه په بلوچستان کې خاص کر په کلاب الله کې تېره شپه لیویز چارواکو په مشرتوب کې اعلانونه کول او دا خبره کوله چې داسې خلکو خوښه وځي. نو دا خو د پاکستان د حکومت صورتحال و. او راځو د IOM یا ملګرو ملتونو یا د جوړو کاډو چې کوم چارواکي دي د هغو کوم څه چې په دغه پېښ شوي دي یا دوی زموږ کوم توقعات دي هغه دا دي چې IOM د دغه جوړو کاډو په 2019 کې نګران و یا د دوی سپورټر و راځه تر ننه پورې. خو بیا په دا مابینځ کې IOM نه و. بیا په 2020 په دې خوا کې IOM را میدان ته سو، بیرته د جوړ کاډو سرپرستي په غاړه واخیستله. نو اوس خبره دا ده که فرضاً پاکستان حکومت CC کارډ دا کوم چې دوی صرف یوه ورځ یا دوې ورځې بعد کې دا کوم خپل اپریشن شروع کړي، نو اوس دلته موږ ته سوالونه پیدا کېږي چې IOM تا در دا دمګړی څه کړي دي. موږ دا نه وایو چې تاسې خبرې نه کوئ، ولې ځکه تاسې یو ملک نه یاست، تاسې یو اداره نه یاست، تاسې یو کډوال نه یاست، د کډوالو یو مشر نه یاست، تاسې د ټولو دنیا د ګډو ملتونو د کور غړي یاست، یعنې د ملګرو ملتونو یو بخش د کډوالو سازمان یاست. نو تاسې په دغه اړوند باندې که وغواړئ د افغانستان پاکستان مشکلات خو زما خپل په کم نظر باندې حل کولی شي. او که چیرې فرضاً د دولتو په مابینځ کې دا مشکل نه وي، مشکل د دې وي چې افغان کډوال باید وایستل شي، نو بیا ستاسې دپاره دا پکار ده چې تاسې دا اوس کوم تېره ورځ په بلوچستان ایالت د پښین په ضلع په تراټه سیمه کې تاسې او ستاسې کوم پارټنرز چې دې ټیکې یا نور کوم ادارې وي، تاسې خلکو سره میټینګونه کوئ چې د ECC کارډ هولډر سره یا درلودونکو سره چې موږ تاسې ته کوټې جوړوو په دا اوس کې، یعنې کمرې درته جوړوو، پخې درته جوړوو، یا دا مرسته در سره کوو یا دا مرسته در سره کوو. موږ ته یو قسم چې ما دا خبرې واورېدلې یعنی چې دا نور افغانان یې واوري شاید دوی ته به هم خندا ورسي. اوس هلته پاکستان حکومت افغان کډوالو د ایستلو خبره کوي د ECC کارډ، او ته راځې کمرې ورته جوړوې، پخې کوټې ورته جوړوې. موږ دا درته وایو چې خدای ته وګورئ، هغه لفظ نه استعمالوم، په موږ په ځان وایي، مه یې په ځان وایي. دغه پخې کوټې چې ته ورته جوړوې د هغه 2 ورځې د تګ راتګ پاته دي چې پوس ولې 2 ورځې د هغه سرنوشت ټاکل کېږي. ته دا مه ورته جوړوه. د دغه افغان کډوال چې کوم ECC کډوال دي اول د حکومت پاکستان سره خبره وکړي، د دې مسله ورحل کړي، د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. موږ خو افراد پر ته یې غږ کوو، نو زموږ یو چې په وسنه دا یو سوشل میډیا ده. هغه هم کله چې یو خبره وکړو ځینې چارواکي وایي دا خپل فالوورز د اضافه کېدو دپاره ما د چکن خبره کړې، هغه خبرې ته راځم دې ویلي وه چې مقصد دا خپل فالوورز د اضافه کېدو دپاره کوي. اوس نو فالوور چې اضافه شي ما ته ګټه څه، ما د پیسې راکړي چیش راکړي. خو په کار دا دی چې زما مشکل د افغان کډوال مشکل حل شي. اوس موږ دا خبره ته یږدو چې افغان کډوال د ECC کارډ درلودونکي په ښارونو کې جایدادونه لري، مارکیټونه لري، دکانونه لري، باغونه لري، د کروم کار کوي، کښت کرونده کوي، دا کړه کارونه کوي. اته داسې افغان کډوال چې په کیمپو کې د 4-5 کیمپو کې هغه بیا د ماښام په ډوډۍ نه دي قادر، هغه خپله کډه در کومه ځای پورې یوسي. نو موږ دا وایو چې IOM ته چې دا کوم مدد دلته ورسره کوي یا دا خبره حقیقت ده یا نه ده چې تاسې د 2022 چې کوم سروې کړی و اوس د هغو نومان راغلي دي یا هغه کوم چې سیلاب ځپلي وه د هغو دپاره دا کامرې ور جوړوي، دا مه ورته جوړوه.
ځکه 2 ورځې بعد دی دغه دی که دغه فنډ تا ته راغلی دی دغه فنډ د افغان کډوالو چې پاکستان یې ستنوي د هغو په ستنېدو کې مصرف دا رقم کار وکړه لکه یونیسیار کني تا یونیسیار یو برانچ است د اقوام متحده 2 شاخه است دواړه هم د کډوال لپاره کار کوي هغه چکن ورکوي تاسې هم چکن ورته شروع کړئ افغان کډوال دغه بېوسه خلک چې د سار بغیر د دې چې حکومت یې باسي دوی خپله ځي هلته د سرپناه یو بندوبست ورته وکړو اوس تاسې هر وخت چې افغان کډوال د ایران څخه راځي که د پاکستان څخه راځي هلته تاسې کیمپونه ورته جوړ کړي دي مدد تاسې ورسره کوي په 1000 روپۍ باندې مدد نه کېږي دا خلک نه مځکه لري تر اوسه پورې چې تللي نه هغو ته مځکې ورکړل شوي مځکه ورکوي دوی دپاره د ایجوکیشن دپاره کار وکړي د صحت دپاره کار وکړي د اوبو دپاره کار وکړي او دغه د چکن مراعات ورکړي اکثره زموږ یا حکومتي چارواکي دي یا عام افغان کډوال په دا چکن نه پوهېږي وایي چکن څه دی چکن دا دی چې کوم افغان کډوال خپل کارډ ختموي دی فرضاً ځي افغانستان ته یونیسیار دغه په بدل کې دته $315 ورکړي بیا دغه سبا کې دی د دوم ځلې راشي د هر مراته څخه خلاص دی بیا غیر قانوني دی نو موږ وایو چې ECC اړه نو د ECC دپاره دغه مرات ورکړه لکه یونیسیار چې ورکړی دی نو دا به د افغان کډوالو په تلو کې یو ښه رغند رول هم ولوبوي د دوی دپاره به یو ښه خوشحالي هم سي او رالو بیا هم د پاکستان د حکومت موږ کورودانۍ وایي 40 کاله زموږ میزباني کړې ده ملت یې زموږ میزباني کړې ده ملت یې خپل په غېږ کې موږ ته ځای راکړی حکومت یې موږ ته خپل په غېږ کې ځای راکړی بیا هم د پاکستان د حکومت او ملت څه دا غوښتنه ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو سر اختر دی یا بل سر اختر دی د دغه اختر به نو دوی په کوم زړه او په کوم سوچ په کوم خوشحالۍ باندې ولمانځي نو د دې په خاطر باندې ستاسې دا غوښتنه ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو که بیا هم بالکل ستاسې مشکلات موږ منو چې تاسې د مشکلاتو سره مخامخ یاست خاص کر د امنیتي مشکلاتو او زموږ افغانان په دې کې به ښکېل وي موږ پر دې باندې دغه تردید نه کوو خو هغه زموږ د افغان کډوال نمایندګي نشي کولی نه د ګرد افغان ملت نمایندګي کولی شي خو بیا هم ستاسې دا غوښتنه ده ستاسې د مسلمان ورور په حیث باندې چې د دغو افغان کډوالو چې تر څو دوی د خپل سرمایې راټولوي د خپل ژوند زندګي د 40 کال د راټولوي او دا یوه میاشت ته ضرورت نه لري دا کال ته ضرورت لري نو په کار دا ده چې تاسې پر دغو افغان کډوالو که څه هم تاسې خپل اخرني نیټه ټاکلې ده چې نور ګنجایش نشته پکښې یعنې نور تمدیدېدل نشته پکښې خو بیا هم دا یو غوښتنه ده ریکویسټ دی او پاتې شو د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده بیا هم د پاکستان څخه چې تاسې دوه ورونه اسلامي ملکونه یاست خپل په مابینځ کې باید اسلام پالنه او نور پالنه باید وپالئ او موږ افغان کډوال نه یوازې افغان کډوال بلکې افغان ملت او د پاکستان ولسونه دا غوښتنه کوي چې خپل په مابینځ کې ورورګلوي راولي نو باید موږ افغان کډوال چې کوم دلته راغلي په خوشحالۍ باید په خوشحالۍ باندې ستانه سو نو بیا هم زه د ټولو افغان کډوالو څخه دا هیله او غوښتنه کوم خدای دې وکړي چې زما په خبرو یې سر خلاص شوی ما ځکه په تفصیل هر بخش مې جلا کوي ما په دې وویل چې ټول په دې پوه شي چې اوس فعلا چې خلاصه یې درته وایم پاکستان حکومت وایي چې زه هړوم اخرني تاریخ 31 یا 21 مارچ دی نو موږ غوښتنه دا ده چې ایویم ته په کیمپوی و په ښارو کې د افغان کډوالو سره میټینګونه مه کوه چې موږ دا درته کوو هلته موږ رابارئ ته هلته دا کېږي که فنډ راغلی دی هغه فنډ د افغان کډوالو پر بیا ستنولو مصرف که دوی ته چکن مراعات ورکړه مننه